دوستانو اول موضوع راځو پروډکټ ریسرچ ته. پروډکټ ریسرچ مونږ تاسو سنوا یعنی څه قسم یو جنس په امیزان کې ایز ا پرایویټ لیبل لانچ کو یعنی وپلورو. دا یو موضوع چې دا چې اکثر دوستان مونږ ته تپوس کوي او دا زه تاسو ته دا په نه آپشنو کې زه تاسو ته بیانوم. که دغه نه آپشن تاسو په یو پروډکټ کې ولیدل تاسو کولی شئ چې هغه لانچ کړئ او وپلورئ. اول آپشن د دوستانو نیو ریلیز. نیو ریلیز په دې معنا چې موږ تاسو همیش کوښښ کوو امیزان کې ایز ا پرایویټ لیبل نوی پروډکټ لانچ کوو. دا به تاسو ذهن کې سوال وي ولې موږ تاسو یو جنس وپلورلو چې هغه نیو ریلیزي نوی بازار ته راغلی سابقه ونه لري. په دې معنا هر هغه جنس چې سابقه ولري خلک هغه سره آشنایي ولري هغه باندې ډېر کلیک شوي هغه باندې ډېر ریویو و ریټینګ شوي داسې جنس موږ تاسو په اسانۍ سره رینکینګ نشو اخیستی. ځکه چې نن سبا تاسو پوهیږئ حتی د فیسبوک سوشل میډیا کې کوم عکس یا ویډیو چې ډېر وکتل شي او ډېر هغه باندې کلیک شي هماغه وایرل کیږي هماغه د خلکو سترګو ته ډېر راځي. سو هغه اجناس چې نیو ریلیزي نوی بازار ته راغلی که هغه یو جنس پلورو موږ تاسو کولی شو چې خپل جنس هم یو ښه رینکینګ ته راوړو. زمونږ چې هغه کوم کمپټیټرز کوم خلک چې زمونږ حریفان دي هغوی هم نوی سابقه کاري هغوی هم ونه لري هغې پروډکټ باندې ډېر ریټینګ ریویو نشي راغلی موږ هم کولی شو چې هغې جایګه په بازار کې ونیسو. که داسې یو پروډکټ تاسو خرڅ کوئ چې هغه 15-16 کاله مخکې خلک هغې پلورونکي اوسي په دې معنا ده چې هغې به بازار نیولی هغې به ډېر ریویو به اخیستی هغې به ډېر کلیک راغلی امازون ډېر غټ اعتماد به اخیستی. نو داسې پروډکټ که موږ تاسو وپلورو ډېر مشکل ده چې هلته موږ کامیاب اوسو. سو نیو ریلیز. دوم های ډیمانډ وت لو کمپټیشن. پر جنس چې موږ تاسو پلورو هغه باید ډیمانډ ډېری او کمپټیشن کمی پلورونکي باید کمی. دا د باره کې عملا موږ خبرې کوو. دریم پرایس ناٹ لیس دین $20 and above 70. جنس باید وپلورو چې $10 نه کم قیمت باید نه وي او 80 نه زیات نه. 10 نه کم ځکه نه چې که 10 نه کم موږ تاسو جنس پلورو دلته موږ تاسو ښه فایده نشو کولی. 80 پورې 80 نه زیات ځکه نه پلورو چې خلک اول کې که جنس هر پروډکټ چې قیمت ډېري خلک ریویو ګوري هغه ریټینګ یې ګوري هغه پروډکټ کوم فروشنده دی هغه باره کې معلومات کوي. که هغه نوی دونه خلک زړه نه کوي چې هغه جنس پلوري بلکې هغه خلکو نه دا جنس اخلي چې هغه ښه ریویو ریټینګ اخیستی. څلورم should have less review and rating. ما مخکې تاسو ته تشریح کړه چې ریویو او ریټینګ یې باید کمی. پنځم should not be electronic and fragile. هغه جنس موږ تاسو اول کې الکترونیکي جنس نه پلورو او شکننده جنس نه پلورو چې هغه ماتېدونکی جنس. الکترونیک ځکه نه پلورو چې هغه بعضې اسنادونه غواړي ټیسټ ریپورټ غواړي اول کې بیا 15-16 میاشتې بعد تاسو پلورلی شئ چې لږ اشنایي پیدا کوي. او ماتېدونکي جنس خو موږ تاسو هیڅ وخت نه پلورو ځکه چې هغې ډېر ریسک یې ډېر ده سو هغه هیڅ کله نه پلورو. شپږم ناٹ بي سیزنل پروډکټ. هغه باید د سیزنل پروډکټ نه وي یعنې د سیزن پروډکټ نه وي. داسې نه چې یو ګرم لپاره موږ تاسو یو کورتي واخلو هغه به جنوري فبروري مارچ میاشت کې به وپلورل شي یا دسمبر کې نو جون جولای اګست کې به قرار په ویر هاوس کې پروت نو موږ تاسو هیڅ کله دا که 15-16 کاله بعد هم تاسو کمانه پښتنو کې زه همیش به زما دا خبرې سیزنل پروډکټ ونه پلورئ. بل نو لیګل پرابلمس. داسې جنس به پلورو موږ چې هغه لیګل پرابلم ونه لري هغې باندې کوم عریضه نه شوې هغې باندې کوم کاپي رایټ نه شوې خلکو شکایتونه نه کړي. اتم لایټ ویټ اینډ سمال. موږ پروډکټ چې پلورو هغه باید وزن کم وزن وي او وړوکی پروډکټ وي یعنې غټ پروډکټ نه وي. که موږ تاسو سوټکیس وګورو هغه بکس چې سفر لپاره موږ تاسو استفاده کوو څومره غټ ده که قیمت دونه ډېر نه ده. که تاسو یو مایک وپلورئ مایک یا تاسو
فکر وکړه چې یو ګوشکي د سامسونګ یا اپل وپلورئ یا بل ګوشکي هغې به سایز یې به وړوکي قیمت یې به ډېر وي. نو زمونږ هوښیاري به دا وي چې غټ هغه جنس یې حجم یې ډېر وي هغه ونه پلورو چې شپمنټ کې مونږ او تاسو باندې ډېر پیسې راځي او فلفلمنټ کاسټ هم ډېر راځي. او نه هم اوایډ ویری سمال پروډکټ، هغه پروډکټ هغه جنس چې ډېر زیات وړوکی هغې نه هم تاسو پرهیز وکړئ ونه پلورئ. دوستانو دا 9 پوینټه دي، که دغه 9 پوینټ موږ تاسو عملی وکړو او د دغه پوینټو په مطابق موږ تاسو یو پروډکټ پیدا کړو، باور وکړئ ستاسو د کامیابی چانس به زیات وي. زو موږ تاسو اوس عملا درس ته جنگل سکاوټ کې به موږ پروډکټ ریسرچ پروډکټ هانټینګ کوو او تاسو به عملا وګورئ چې زه دغه 9 پوینټونه څنګه عملی کوم او یو ښه هارد سیلینګ پروډکټ تاسو ته پیدا کوم. زو جنگل سکاوټ خوا ده دوستانو.